زه نن دا تپوس ته کوم چې د صوبې هغه حق چې مونږ ګټلی د NFC اوارډ او د 8 ترمیم په نتیجه کې چې زما د صوبې هغه حق څه شو، زما د صوبې زما د پښتنو هغه اختیار څه شو؟ ولې نن زما صوبه بې اختیاره ده؟ ولې زما صوبه نن د خپل حق نه محرومه ده؟ او بیا ته دا تپوس کوم چې هغه 15 کاله خو یو خواته ما هغه جنګ چې پردو په موږ مسلط کړی و، یو خوا موږ د خپل قام د بقا او د مستقبل جنګ کو، ګولۍ وې، بارود و، بمونه و، موږ د شهیدانو جنازې اوچتولې، بل خواته د 2010 سیلاب. خو دا تپوس ته کوم چې په هغه سخته سختۍ کې ما د پښتونخوا خزانه ډکه ساتلې وه، نن د پښتونخوا خزانه ولې خالي شوه؟ دا جواب دې راله راکړي. پاکستان او افغانستان دواړو دپاره دا پیغام دی چې د خدای دپاره په یو بل ګزار مه کوئ، د خدای دپاره د یو بل سره مرسته وکړئ. که په هغه خاوره باندې څوک دهشت خورئ هغه هم غلطه کوي، که په دې خاوره باندې څوک دهشت خورئ هغه هم غلطه کوي. د هغې خاورې دهشتګرد هم د دې وطن دشمن دی، د دې خاورې دهشتګرد هم د دې وطن دشمن دی. پکار دی چې ټول په شریکه د دغې ظلم مخنیوي او مقابله وکړو. او دا خواست زه د پاکۍ هر زلمي تم کوم، هر بچي تم کوم، هر کشر تم کوم، هر رود تم کوم او هر ځوان تم کوم چې میدان خو بل چاته نه پرېږدو که نه، خپل حق خو بل چاته نه پرېږدو که نه، خپل اختیار خو بل چاله نه ورکوو که نه، خپله پښتونخوا بل چاته نه پرېږدو که نه. نو چې نه نو بیا به دا واده نن کوو چې کور په کور، کلي په کلي، علاقه په علاقه انشاءالله کلي به م راپاسي، یونین کانسل به م راپاسي، ضلع به م راپاسي، صوبه خو الحمدلله راپاسېدلې ده، الحمدلله. ښه ځوان ښه تکړه صوبایي صدر دی، لګیا دی د خپلو ملګرو سره سهار او ماښام خپله خواري کوي له خیره. ټول به راپاسو که خیري